چې ډېره مزه سکي د قربان پته به لګي د وخت د غلامۍ او د زندان پته به لګي شهیدو پښتنو له به حساب ورکول غواړي حساب ته چې لږ کښېنې د تاوان پته به لګي په وخت د انقلاب چغه پکار ده د ځوان پته به لګي د پیزوان پته به لګي پیره بابا خامخا وایو ډېره زیاته مینه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو په جمع باندې ټولو ته مینه ډېر زیات احترام خوشحاله یم چې په سوات کې د ګلالو شاه زلمو تر څنګ ولاړ یم د داسې بالا والا د ښکلي ښکلي مشرانو تر څنګ ولاړ یم ډېر زیات خوشحاله یم زما یو ارمان دا هم و چې زه د پرویز شاهین صاحب سره زما ملاقات وشي د ده د ناروغتیا نه هم خبر وم ډېر زیات خبر وم نن زما دپاره ډېره د ویاړ ډېره د فخر ډېره د خوشحالۍ ورځ ده چې زه شعر وایم او صاحب راته مخامخ ناست دی ډېر احترام او ډېر مینه په تیره د نوره احساس هم ډېره مننه کومه د نوره احساس د ټول ټیم ډېره مننه کومه چې په داسې په بدمنۍ ماحول کې دومره سندریز بانډار را جوړوي دومره ټپیز بانډار را جوړوي دومره د امن پرچار کوي او دومره د امن ګلالي شاه زلمي تر څنګ ولاړ دي ورسره مشران هم تر څنګ ولاړ دي نو تاسو ته بیا یو ځل بیا ډېر دادونه او ډېره مینه شعرونه وایم بیا به نظم هم وایم خو دلته خو ما باندې پابندي هم ده وي چې لږ به څه وایي خو زه خو مېلمه یم وایي د مېلمه حق ډېر وي نو زه به څه خپله برخه وایم څه به د مېلمستیا کوم او څه به پکې د یار دوست نمبر هم اخلم څه شعرونه وایم چې موږ همیشه تر خپل قامته وایو موږ اغیار ته چرته ښکته وایو د باچا خان د قافلې خلک یو موږ غلطې ته غلطه وایو د باچا خان د قافلې خلک یو مونږ غلطې ته غلطه وایو مونږ د امن سره مینه کړې مونږ به جنګ ته ملامته وایو هر چاته جیو جناب له ډېرې مینه محبته وایو ای پښتنو ملا مو وبایللو څه د پښتو ملا مو وبایللو په لیوني ملا مو هېڅ ونه ویل څومره د خو ملا مو وبایللو په لیوني ملا مو ننګ ونه که څومره د خو ملا مو وبایللو ای با جوړو غږ مې درځي او که نه ای با جوړو ملا مو وبایللو ای با جوړو غږ مې درځي او که نه ای با جوړو ملا مو وبایللو زه دا منم چې په رښتې یی تاسو خو یې په رښتو ملا مو وبایللو زه دا منم چې په رښتې یی تاسو خو یې په رښتو ملا مو وبایللو په لیوني ملا مو ننګ ونه کړه څومره د خو ملا مو وبایللو ای پښتنو ملا مو وبایللو څه د پښتو ملا مو وبایللو څه خلکو دلته وکړي د هر چا پسې ملنډې د دین پسې ملنډې او ملا پسې ملنډې مفتی او مولانا صاحب هم د دې خلکو نه هیر شو دی وکړي د شهید او شهدا پسې ملنډې مفتی او مولانا صاحب هم د دې خلکو نه هیر شو دی وکړي د شهید او شهدا پسې ملنډې مونږ چېرته کې د ظلم خلاف غږ قدرې ونه که مونږ کړې همیشه خپلې بقا پسې ملنډې مونږ چېرته کې مننه مونږ چېرته کې د ظلم خلاف غږ قدرې ونه که مونږ کړې همیشه خپلې بقا پسې ملنډې لعنت به پسې نه وایم چې کومو خلکو وکړي ممتاز او د تراب ښکلې وینا پسې ملنډې لعنت به پسې نه وایم چې کومو خلکو وکړي ممتاز او د تراب ښکلې وینا پسې ملنډې او لیواله مونږ په خپله کې بس دغې ته تکړه یو قربان شم لیواله مونږ په خپله کې بس دغې ته تکړه یو پښتون پسې ملنډې پښتونخوا پسې ملنډې پښتون پسې ملنډې پښتونخوا پسې ملنډې دغسې شعرونه زما دغه ګران یار ناست دی دا د باچا خان بابا د کلي دی او ډېر خدمات هم دي د پښتنو دپاره عدنان صاحب ته یو څو شعرونه وایم بیا یو نظم وایم په امن مې لیکلی دی خو دغسې شعرونه درته ډېر ډالۍ وي چې د چا چې مینه تر آهنګه رسي دا به ضرور د یار تر څنګه رسي دغه خبره په جهاد شروع شوه خو دغه خبره به تر جنګ رسي دغه خبره په جهاد شروع شوه خو دغه خبره به تر جنګ رسي او دغه سړي له مې چانده ورکړي دغه چانده به تر کلنګ رسي دغه سړي له مې چانده ورکړي دغه چانده به تر کلنګ رسي او لیوال خبره ښه صحیح کړي وي د بعضې خلکو ته بدرنګ رسي د بعضې خلکو ته بدرنګ رسي چې ډېره مزه سکي د قربان پته به لګي سجاد هوتي چې ډېره مزه سکي د قربان پته به لګي د وخت د غلامۍ او د زندان پته به لګي شهیدو پښتنو له به حساب ورکول غواړي حساب ته چې لږ کښېنې د تاوان پته به لګي په وخت د انقلاب چغه پکار ده د ځوان پته به لګي د پیزوان پته به لګي په وخت د انقلاب چغه پکار ده د ځوان پته به لګي د پیزوان پته به لګي د تورې شپې جګړه و سحر کې به خبرېږو د سپو پته به لګي د کاروان پته به لګي د تورې شپې جګړه وه سحر کې به خبرېږو د سپو پته به لګي د کاروان پته به لګي او د وخت دا تقاضې دومره نازکې وې لیواله
غربت چې کله راشي د جانان پته به لګي. دغه نظم وایم چې باچا را مخکې شه حساب ته کېنه، باچا را مخکې شه حساب ته کېنه، لږ شان زمونږ احتساب ته کېنه. نوم رانه هېر دی چې د هر چا انتخاب ولاس دې په خپله اوچت کي. مننه. باچا را مخکې شه حساب ته کېنه، لږ شان زمونږ احتساب ته کېنه. مذهب دې هم ملا دې هم راوړه، کتاب دې هم سزا دې هم راوړه. اول د هر یو سوال جواب راکا، وروستو سزا خلا جواب راکا. هغه زمونږ کلیوال څنګه مړ شه، محمد زاده اګروال څنګه مړ شه، هغه د ولس په غم ککړ څنګه مړ شه، هغه شهید عثمان کاکړ څنګه مړ شه، هغه شهید عثمان کاکړ څنګه مړ شه. زه به د چا تپوس د چا نه کوم، هغه شهید طاهر داوړ څنګه مړ شه. د دې فساد څه پته ولګېده، د ملک ساد څه پته ولګېده، د سپین او تور څه پته ولګېده، د سم او سپور څه پته ولګېده، دا په بابک بریدونه چا وکړل، د دغه چور څه پته ولګېده، دا په بابک بریدونه چا وکړل، د دغه چور څه پته ولګېده، د افتخار د بچي څه شلو شو، دا غرور څه پته ولګېده، بشیر بلور جوړې اوبو یوړو، هارون بلور څه پته ولګېده، د دغې خاورې بچیان څنګه مړه شو، د دغې خاورې زلمیان څنګه مړه شو. دا خلک غواړي دې ته زر وښایه، دې ته کسور د پېښور وښایه، په کومه لار شو مونږ ته لار وښایه، مونږ ته ګناه د دغې ښار وښایه، په کومه لار شو مونږ ته لار وښایه، مونږ ته ګناه د دغې ښار وښایه. درته زولۍ نیسم لمنه نیسم، هم دې پهې او هم دې زنه نیسم، لکه اوبۍ په خپله لاره پرېږده، دا پښتانه لږ پکه لاره پرېږده. مننه. درته زولۍ نیسم لمنه نیسم، هم دې پهې او هم دې زنه نیسم، لکه اوبۍ په خپله لاره پرېږده، دا پښتانه لږ پکه لاره پرېږده. مړه د ظلم هم څه حد وي باچا، بس تشدد او تشدد وي باچا. د دغه جنګ د دغه ضد خلاف یو، مونږ هم د دغه تشدد خلاف یو. د باچا خان د قافلې خلک یو، مونږ د سپېڅلې نظریې خلک یو، مونږ د انسان وژنه کفر ګڼو، مونږ د داسې عقیدې خلک یو. داسې نظام باندې توکاڼې ولم، بیا د پیریانو کور ته کاڼې ولم. داسې قربان شم قربان شم. ډېره مننه ډېره مننه ډېره مننه ډېره مننه. درته زولۍ نیسم درته زولۍ نیسم لمنه نیسم، هم دې پهې او هم دې زنه نیسم، لکه اوبۍ په خپله لاره پرېږده، دا پښتانه لږ پکه لاره پرېږده. مړه د ظلم هم څه حد وي باچا، بس تشدد او تشدد وي باچا. د دغه جنګ د دغه ضد خلاف یو، مونږ هم د دغه تشدد خلاف یو. د باچا خان د قافلې خلک یو، مونږ د سپېڅلې نظریې خلک یو، مونږ د انسان وژنه کفر ګڼو، مونږ د داسې عقیدې خلک یو. داسې نظام باندې توکاڼې ولم، بیا د پیریانو کور ته کاڼې ولم. زه دا منم چې سل په سل مې وکړل، لکه د پیر مذهب کنځل مې وکړل، بس نور څه نه خو احتساب دې وشي، زما د هر ظلم حساب دې وشي، زما د هر ظلم حساب دې وشي، زما د هر ظلم حساب دې وشي. ډېره زیاته مننه کومه لږ اوبه را باندې اوس کا پیر بابا به را درته ووایم. ډېره مهرباني مننه کوم. ملګري چې دي پلیز دا شاته ملګري خبرې به نه کوم پلیز. زه د ستړي ژوند کاروان وم سړیا، ما جنګ نه کوو روان وم سړیا. سجاده هوتي نو دا خو تا راته پاخه برجونه جوړ کړل، زه د صلح په ارمان وم سړیا. دا خو تا راته پاخه برجونه جوړ کړل، زه د صلح په ارمان وم سړیا. زه منمه څه کمای به را پکې و، فرشته نه وم انسان وم سړیا. زه منمه څه کمای به را پکې و، فرشته نه وم انسان وم سړیا. او د لیوال سره مې څو ورځې پښتو وه، نن پې ښه ډېر پښیمان وم سړیا. د لیوال سره مې څو ورځې پښتو وه، نن پرې ډېر پښیمان وم سړي. او دغه نظم وایم د دغه ګلالو فرمایش دی که نه، زما ټیم پوره شو. او دا که دغه نور ملګرو ویل دي بلا ټیم اخیستی وی، خو زه خو ورته ډارېږم نو. په لږ وخت کې مې ډېر کار وکړ، نور احساس ته دې ډالۍ وي چې الله پیره بابا راشي، الله پیره بابا راشي، چې خبر په انتها شي، د روپۍ به پاتې نه شي چې د ښکلو په سلا شي. د یو ښکلي ملاقات کې دواړه ورک په خپل خپل ذات کې، د سلام او کلام وروستو ښه د ډېر احترام وروستو بس په شمار یو سولم هو کې بېرته تلو خپنې وکړي، بیا یو څو قدمه وړاندې بیا په بېرته راکتو کې. دا د کوم رقم انداز و چې په دې کې د سراز و، نه تپوس کړي د سلا کړي، بس زمونږ د زړګي غلا کړي. زه په مینه څه پوهېږم، ته په ټوکو کې رښتیا شي. الله پیره بابا راشي، الله پیره بابا راشي. او ته چې داسې په خندا شي لکه زرکه په یو سا شي، ته خبرې لیونیا، ته خبرې لیونیا، راتاوان به هم په ما شي. ته چې داسې شور او شر کړي، اوس به ټول کلی خبر کړي. بیا د مینې تهمتونه، دا کاږه واږه نیتونه، دلته کار په پیسه کېږي او موږ نه لرو نوټونه. یو زمونږ خالي جیبونه، بل د خلکو پیغورونه، یو ناترسه زمانه شي، بل زمونږ خوار نصیبونه. دلته ساس کې هم ګویا شي، دلته اوري دیوالونه ستا د مینې راز به توی کې د الزام سپېره بادونه. نه خبره به رسوا شي، الله پیره بابا راشي، الله پیره بابا راشي. بیا خبر له پښتونخوا شي، بیا خبرې له نظام شو، بیا خبرې له باچا شي. په توبو به توبهګار شي، مجبوراً به جړا شي.
عدالت نه خبر شوي، حقیقت نه خبر شوي، د ځنګل په شان قانون د ریاست نه خبر شوي، دلته ځای په ځای وژنه، نه تپوس ته نه پوښتنه، بس عیاش عیاشي نه زوروره بدماشي ده. زه لیوال بیخي کمزوری، مهربانه پاک الله شي، الله پیره بابا راشي، الله پیره بابا راشي، الله پیره بابا راشي. ډېره زیاته مننه کوم.